الله bless you یا God bless you جملې به تاسو همیشه لپاره اوریدلی خو کله به هم تاسو دا فکر کړی نه چې آیا دا جمله غلطه نه ده. تاسو ګورئ تختې ته دو جملې دي الله bless you یا God bless you او الله blesses you چې په دې دو جملو کې کومه یوه سمه ده. تاسو به همیشه دا اوریدلی الله bless you یا God bless you په ویډیوګانو کې استادانو نه د هر چا نه دا به تاسو کله اوریدلی نه. اوس به مونږه دا خبره معلومه کړو چې دا جمله سمه ده او که دا جمله سمه ده. د انګلیسي د اصولو مطابق کله چې په جمله کې سبجیکټ سنګولر راشي ورب به هم سنګولر راځي او چې کله سبجیکټ پلورل راشي ورب به هم پلورل راځي بغیر د سبجنکټیو نه چې هلته اصول سره مختلف کیږي او د هغې خپل رولز دي. نو چې کله سبجیکټ سنګولر دی ورب به سنګولر کیږي. اوس دلته سبجیکټ دی الله او ورب دی بلیس. نو کله چې ورب په خپل حالت کې وي دې ته مونږ پلورل وایو دې ته مونږ سنګولر نه وایو. سنګولر ورب هغې ته مونږ وایو چې د هغې سره اس یا ای اس اضافه شي. دا یو بله اوږده موضوع ده چې مونږ پې بار بار مخکې ویډیوګانې کړي دي که بیا هم چاته مشکل وي کمنټ وکړئ مونږ به درته تشریح کوو. په ناون کې اس ای اس دا پلورل وي خو کله که د ورب سره اس ایس اضافه شي دا سنګولر کیږي. اس ای اس به د ورب سره هغه وخت موږ اضافه کوو چې دلته سبجیکټ سنګولر وي شي اټ یا د یو نفر نوم وي د یو سنګولر ته راجي شي. الله کلمه چې دا هم سنګولر دی دلته ورسره ورب خپل حالت کې استعمال شوی دی. نو سنګولر سبجیکټ سره پلورل ورب. نو اصول دا وایي چې سنګولر سبجیکټ سره پلورل ورب نه راځي دا غلط دی. نو الله bless you اوس به وایو چې ښه که دا غلط دی نو بیا دومره کامن ولې دی خلک یې ولې استعمالوي او که صحیح دی په کوم اصولو باندې صحیح دی. نو جمله دا سمه ده الله سبجیکټ شو سنګولر او bless سره ای اس اضافه شو blesses دا هم سنګولر شو. نو دا د اصولو مطابق الله blesses you. خو دا شو پریزنٹ سمپل ټینس او په پریزنٹ سمپل ټینس کې دا جمله داسې معنا ورکوي چې دا کار په دوامداره شکل سره یا بار بار تر سره کیږي. نو دا جمله سمه ده خو دا معنا نه ورکوي چې الله دې په تاسو رحم وکړي. معنا یې څه رقم ده الله blesses you معنا دا ده چې الله په تاسو رحم کوي. یعنې ته یو چاته وایې چې الله پاک په هر چا باندې رحم کوي الله پاک په تاسو باندې رحم کوي مه نا امیده کیږئ. دعا نه ده دعا نه ده یو عامه د پریزنټ سمپل ټینس جمله ده او معنا یې دا ده چې الله جل جلاله پتاسو باندې یا پتا باندې رحم کوي. داسې نشو چې الله دې پتاسو باندې رحم وکړي دا معنا یې نه ده. اوس دا جمله دا معنا ورکوي چې الله جل جلاله دې پتاسو باندې رحم وکړي. دعا ده پتاسو باندې رحم وکړي. اوس صحیح ده که غلطه ده د اصولو مطابق خدا سمه نه ده. دا جمله سمه ده خو اصلا په دې کې یو څه پټ دي. که هغه پټ څه پکې تاسو راښکاره کوي نو خپله به تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا جمله هم سمه ده او غلطه نه ده. هغه څه دي هغه مې کلمه ده کوم چې د دعا لپاره استعمالیږي د جملې په سر کې. پوره جمله داسې ده may Allah bless you. may Allah bless you معنا دا چې الله دې په تاسو باندې رحم وکړي. نو ګوره قانون دا دی چې کله ماډل اکسلري ورب په جمله کې راشي یا په مثبت کې یا منفي کې یا سوالیه کې یا د پرمیشن لپاره یا د دعا لپاره یا د پاسیبلیټي لپاره راشي هر څه لپاره چې استعمال شو ماډلز ورب اول حالت راځي. د ورب بیا سنګولر حالت موږ نه استعمالو اس ای اس په نه راځي. نو که څوک می استعمال کی او دلته blesses وایي دا جمله بیا غلطه شوه. که مې راغی بیا به د ورب اول حالت راځي. نو دلته د ورب اول حالت راغلی دی په دې جمله کې مې شته خو د دې لپاره چې دا خبره الریډي معلومیږي چې دعا ده د لنډیز په خاطر باندې دا مې کلمه پکې نه وایو او لنډ داسې وایو چې God bless you یا الله bless you. نو دا جمله هم سمه ده خو په ذهن کې به دا خبره اخلي چې په اول سر کې ورسره مې شته کوم چې دعا لپاره استعمالیږي او ماډل اکسلري ورب دی. نو چې کله مې شته بیا طبعا دلته چې دی اس ای اس موږ نشو استعمالولی. نو may Allah bless you دا جمله داسې ده
او معنا یې دا چې الله دې په تاسو باندې رحم وکړي. نو کله کله کې دا مې استعمال نشو بیا به همداسې وایي چې God bless you یا الله bless you. نو دا دواړه جملې سمې دي خو معنا د دواړو یو رقم نه ده. د دې جملې معنا دا ده چې الله دې په تاسو باندې رحم وکړي او د دې جملې معنا دا ده چې الله پاک په تاسو باندې رحم کوي. د present simple tense جمله ده. تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې آیا تاسو مخکې د دې جملو په فرق باندې پوهېدلی یا نه. فقط ولیکئ هو یا نه. او که درس مو خوښ شوی نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل، فیسبوک پیج، ټیک ټاک اکاونټ، انسټاګرام او بل هر پلیټ فورم کې تاسو موږ دغه ویډیو ګورئ. ځان سره لایک، فالو، سبسکرایب کړئ، نورو سره شیر کړئ. ډېره مننه. تر بل درس پورې د الله په امان، ښې چارې د بریا په خیر. السلام علیکم.